زر تیار شه که نه مړه څنګه تیار شم یار کومه جوړه واچوم ولاکه پوهېږم دومره ډېرې جوړې دي د خو یو پکې واچو زر کوه ناوخته دی دا وګوره څه ټیم شو بیا ته څه ټیم رسې هلته نو څه وکړم تا نه دي اورېدلي وایي په شل قصابانو کې غوا مردارې دومره ډېرې جوړې وه لکه د واده زلمي مې لکه زما چې نو اوس زه دې کې کمه واچوم لږ صبر وکړه یو کې ګول کړه په دې عادت کې به جاوید مانې هغه دې څه وخت راغلی ولاړ دی تیار دی اوس جوړه د واچو او راشه ودرېږه جاوید ګوره جاوید یې ځکه نه چې ځکه زر راځي چې یو جوړی ده ما لیدلې ده که نه خړه جوړی ده که واده یې هم هماغه چې کوژدن یې هم هماغه چې که چېرته مړی شوی هم هماغه چې نورې غریب سړی دی غریب سړي نورې جوړې نشته ځکه هماغه یې واچي زما دومره ډېرې دي نو ځکه وایي پکې لټوم ته ودرې صبر وکړه والکه دا څه شی دی دا کپن دی خو دې نه کالي وګنډه که نه ډېر ښه به ورسره ښکاري دا د انصاف روزي که نو کپن څوک وساتې کپن خو مونږ او تاسو ته یې معلوم دی چې کم ټیم کې جوړېږي او کم ټیم کې اچول کېږي هغه به مونږ او تاسو هغه ټیم کې اچوو چې کله مړه شو اوس په ژوندون یې دې جامې جوړې کړم اوس یې واچوم څه ته لږ دې ووایه څه دي ویلې څه مې ویل میل موږ او تاسو ټول به یې اچوو هغه وخت چې کله مړه شو په ژوندون یې څوک نه اچوي ښه حسب الله جانه دې خبرې ته دې پام وکړه وختي تاسو وویل چې جاوید یو خړه جوړه ده مړي کې یې مچوي ژوندي کې یې مچوي واده کې یې مچوي کوژدن کې یې مچوي هغه پورې دې ریشخند وواله په هغه دې خندا وکړه د هغه غریبۍ پورې دې خندا وکړه ځان دې جګې صاف کړه غرور دې وکړه تکبر دې وکړه او اوس دې څه وویل چې زمونږ او ستاسو ټول هم هغه یو قبر دی هم د یو کفن سره به ځو تا به دا نه یې اورېدلي چې مرګ حق دی او کفن شک دی کیدای شي دغه شل جوړه جامې خو درنه پاتې دي چې قبر کې دې دا کفن هم نصیب نشي او هم هغې جاوید کفن نصیب شي دا څوک په ژوندانه نه چې زه پوهېږم خو ما ته صرف تا له احساس درکوم چې که غریب دی هېڅ نه لري صرف یو جونګړه لري هم چې مړ شي دغې قبر ته به دغې کفن سره ځي که مالداره دی جیداد لري بنګلې لري پیسې لري نو هغه به هم قبر ته هم دغه یو کفن موږ او تاسو ته د چا غریبۍ پورې د چا بېوسۍ پورې خندا کول او په هغې ریشخند وهل نه دي پکار پوه شو که نه نو که اوس هم د دې خبرو باوجود ته وایې چې هغې دنیا کې او هغې قبر کې به هم ځان داسې امیر او مالداره یم نو بېشکه زه درته ګنټه م انتظار کوم جاوید به هلته په سړک کې او زه به یې دلته کوم ولټوم چې کومه دې خوښه یې واچو ځه بس یار زه پوه شوم بس دولت او د مالدارۍ او د دنیا په نشه کې دومره ډوم وم چې مان خدای هېر بخښنه غواړم